ابلو زی والک راغلی چرالی د ما ته مولوی صاحب ما ته زما بابا پکشنیوالی کوزدارا کړی و یعنی مطلب زه ډېر کوچنی ولم که د 2 کالو وم که د 3 کالو وم 4 کالو وم نو ما ته چې دا ښځه راغوښتې وله بیا موږ راغټان سولو چې غټان سولو زما هغه ښځه نه وه خوښه نو بیا بس د دې ښځې څه زما بد کېدل دا ښځه ما ته خوند نه راکوئ حالانکه هېڅ ګناه یې نه وه کړې دې ښځې نه داسې په بازار کې ګرځېده یا په دروازو کې ولاړه وه خو بس په کوچنیوالي ما ته زما بابا راغوښتې وه زما نه وه خوښه نو اوس څه وایې وایي مولوي صاحب بیا خو نو زما پلار و ما ته واده راوکړه زما نه و خوښ دا واده زه وکړم دا تورې زده کړئ دا زموږ په پښتنو کې بیخي لوی عیب دی کوچنۍ لور یې پیدا سوې لا نه ده دا بل زما و یار د هغه زوی پیدا سوی دی زه به دا خپله لور ورکړم قطعا دغه جک مه وغئ غلطي مه کوئ د خپل ځان غمونه پر خپل بچی باندې مه ایږده د خپل ځان غمونه پر خپل کوچنۍ بچی باندې مه ایږده دا بچی ستا د جنت دپاره سبب و د جنت ته راولاړ سولې تا دونه ظلم وکړې بل زما ملګري راغلي وو د لې مسجد ته راغلو مولوي صاحب دی یو وخت کې بیخي ډېرې نکاحې په خپل کور کې سره وتړلې هغه تقریبا تر 10 نکاحې زیات په خپل کور کې دا د 2 میاشتو کوچنۍ ده دا د 1 میاشت کوچنۍ دا د 1 کال کوچنۍ بچی ده دا د 1 کال هلک دی یو د بلې نکاحې ګرې سره وتړلې اوس رالو مولوي صاحب زموږ په کور کې مطلب څه ودونه خو وسولو بیخي ډېر ودونه پاته سولو یا هغه نجلۍ وایي زه دا هلک نه کوم یا هغه هلک وایي زه دا نجلۍ نه کوم ډېر پریشان یو اوس څه چم حالانکه ما په هغه وخت کې ورته وویل د نن 15 کاله مخکې 15 کاله مخکې مال دا کار مه کوئ دا غلط کار خو خیر دوی وکئ چې ویې کوئ نن هغه ځای خبره ماله راورسېده چې مولوي صاحب موږ ته وزه لار راخلاصه کړه موږ څه وکړو خو خیر نو بیا هغه هلک ته مال بیا چې د واده وکړي نو ما ما بس د پلار دپاره وکړو مال چې بس د پلار دپاره ستا خوښه ودې کوي واده وسولو ما ته ویل مولوي صاحب زه 3.5 کاله د خپل کور والا لره ما د ځان سره نه ده کړې 3.5 کاله ما د کور والا سره داسې تیر کړي چې دا زما سره نه وله دا د کمرې په هغه پای کې وه زه په دا پای کې دا په هغه کمره کې وه 3.5 کاله ما د دې سره ده ما دې لره دا لاس تانه دې ورسره میلاو کړی زما بچ نه کېدل 3.5 کاله تا اندازه ولګوه تا دا وچیش دی ولې دونه ظلمونه دا پښتانه کوي چې الله ذلیله کړي یاست الله تباه کړي یاست والله یو شی پټ ستا والله ستا کنې الله رب العزت هېڅوک دا رقم نه ذلیله کوي لکه نن چې ما او تا ذلیل در ټول در ګر جهان سجدې ډېرې کوو تر ګر جهان مې ژرې غټې دي تر ګر جهان پر سنتو برابر دي تر ګر جهان مې لنګوټې ډېرې تړلې تر ګر جهان تسبیح ډېرې اړوو تر ګر جهان خیراتونه ډېر کوو تر ګر جهان عمرې و حجونه و تبلیغ و جهادونه ډېر کوو صحیح سلو لیکن بیا هم په ګر جهان کې الله موږ ذلیله کوي په ګر جهان کې پښتني سیمه چې څومره ذلیله ده ورسه په ګر جهان کې واوري ووري پر ما تا تورې سلا د غسې تېره سوه یعنې وریځ هم نه ده راغلی چې باران نه باندې دا څه کیسه ده دا ولې صحیح ده دا پټې پټې خبرې په خلکو شته 3.5 کاله یو سړی خپله لور شیرینه لور تاسو د خپلې خور حساب ولګوئ بیا اندازه درته کوي د خپل لور حساب ولګوي بیا اندازه درته کوي چې ما دونه په ناز را لویه کړې وله ما خو تا ته په بدي کې نه و در کړې ما په جنګ کې نه و در کړې ما په مړو کې نه و در کړې دا څنګه مثلا 3.5 کاله یوه خور یوه لور یوه زنانه د خپل خاوند سره تېروي او خاوند په 3.5 کاله ورته کتل هم نه وي دا به څه رقم او د هغه باوجوده دا نجلۍ چې د هغه غورځي نه د هغه باوجوده دا لور دا خور دا ورېره دا قرځه دا غورځي نه پروا نه لري اوس پلار زه دلې ورکړی یم نو زه څه وکړم د پلار زړه خو نسم ورخریل پلار خو زه نسم شرمنده کولی خپل خاندان خو پر خپل خاندان خو زه نسم څوک خندولی بس نو ناسته یم 3.5 کاله تاسو اندازه ولګوئ تقریبا هغه د 1000 شپې جوړېږي 1000 په 1000 شپې کې څو کوچنیان پیدا کېږي صحیح سو 3 کوچنیان پیدا کېږي 3 دی داسې اور سره د خپل کور والا سره لکه د چې ګر سره کور والا ولنه لکه د په کور کې چې ګر سره ونه
دا دې مت په خپله خوله کیسه کوي. بیا ما اکا ته وویلې، ما پلار ته وویلې چې مطلب دا زه نه کوم، زما نه ده خوښه. پلار راته وویل ته مطلب ټیک ده، صحیح ده، ته یې څو عمر وخت تېر کړه، خدای به کوچنی 2 او 3 درکړي، بیا به د هغه بعد بل واده درلود. وایي بیا زه د پلار په خاطر راولاړ شوم، بیا د کور والا سره یو ځای شولم. بیا الله رب العزت ما ته یوه لور راکړله، بیا یې زوی راکړه، بیا یې لور راکړله. زما اوس د 4 کالو لور دا و. د په دا 4 کاله نه ما لاس وروړی دی، نه ما مچه کړې ده، نه ما په غوځي کې اخیستې ده، نه ما په غیږ کې اخیستې ده، نه ما در دا اوس ورته خندلي دي. نو بیا مولوي صاحب اوس هم د دې ښځې سره نه لګېږي، وچه کلکه پریشانې ده. او بیا مې بار ما نو اوس څه چم کوې؟ نو طلاق یې؟ او بلکل یې طلاق کوم. نو ما لاکشني بچیان څه په کوې؟ وایي لاکشني بچي مې د 1.5-2 کالو ده. ما هغه څه په کوې؟ وایي بس هغه جن راګرځوم، بس دا به واستوم، بس چې دا زه نه وینم. حالانکې ګناه یې نه ده کړې، یو بېلاري یې نه ده کړې، هسې زما نه ورسره لګېږي. ما ورته وویل یم هلته داسې وکړه، ګوره اوس د هغه زنانه د ستا سره ژوند تېرې دې پر خوله لاس نیولی، چا ته یې غږ نه دی کړی، او نه بل واده کولی سي. خو ستا کور والا ده، ته خو بل واده هم کولی سي، پر هغه باندې بل هم کولی سي، بیا بل هم کولی سي. ولې نه کوې؟ بس چې دا ښځه زما د کوره نه وي تللې، زه نه شم کولی. و ما بچیان، وایي بچیان دې ما ته راپرېږدي. ما ویل ستا دا خیال دی چې یاره دا بچیان د احسانه ده، زه به ساتمه. و مور ته چې الله دومره لوی فضیلت ورکړی دی، خو دا خبره ده. ته مې اخیستم پرېږده، سهار راپورته ځه. دغه مور یا کوروالا، صحیح شو، د سړي کوروالا، د کوچنیانو مور، دا په شپه کې 10 وار راپورته سوي. کوچني ته اوبه ورکه، شیدې ورکه، صفایه که، بوله لرې بوزه، پلانی کار وکړه، پلانی. نو خو الله رب العزت چې د مور دونه لوی احترام او اکرام ښوولی دی، هغه خو دغه وجه ده. عبدالله ابن عباس لره یو سړی راغی، ادب المفرد والا امام بخاري صاحب حدیث نقل کړی دی. ورته ویلې ول ما یوې ښځې ته مرکه وکړه، هغه ښځې ما ته رانه کړه. نو بیا بیا بل چا مرکه ورته وکړه، هغه ته یې ورکړله. نو بیا هغه سړی ما مړ کړ. چې ما مړ کړی، اوس ما ته لاره راوښیه چې الله ما وبخښي، ما ته د توبې لاره راوښیه. هغه ورته مور دې ژوندۍ ده؟ ده ویل یا مور مې نه دی ژوندۍ. نو بس ورسه الله ته ژاړه که الله معاف کړي. دا سړی چې ولاړ یا بل ملګری رالی، عبدالله ابن عباس دی، ولې د پیغمبر اسلام د اکا زوی دی، ډېر غټ عالم و، د قرآن د پیغمبر اسلام صحابي و. ول د مور پوښتنه دې ولې ځینې وکړله؟ ول د مور پوښتنه مې په دې ځینې وکړله که مور ژوندۍ وای نو بیا دی ورغلی وای، هغې ته ویلي چې ما ته دعا وکړه. هغې مور دعا ورته کړې وای، په هغه دعا باندې به الله رب العزت که ده ته معافي کولی، نو د قتله معافي به ورته کړې وای. که معافي وای د ادې په دعا به وای. ما په دې وجه پوښتنه دې وکړه. د مور چې دونه لوی احترام دی، هغه دغه ځای دی او ګپه نه ده. یو سړی مور ته ښکنځاوې کوي، د پلار پر مخ یې سر لاندې ځړولی، مور په چوټو ولي. اوس ګوره کله کله پلار له خټ شم ورسې زوی پر دا مخ ووهي، په لغت یې پسې ووهي، ادې په غېږ کې ونیسي. حالانکې بد یې هم کړي دي، مور یې په چوټو ویشتلې، د هغه باوجود د مور راولاړ په غېږ کې ونیسي. هغه دغه شی صحیح سولو. نو بیا ما ویل دا احسانه ته به دا کوچنیان بیا پالې، دا ته پاللی سې؟ مال داسې مه کوه، بل واده وکړه، پروا نه لري، هېڅ پروا نه لري. نو طلاق ډېره ګرانه مسله ده، طلاق مه کوه. دا راته ویل مولوي صاحب ما بیخي ډېر طلاقونه عمر کړي دي، ما مور ته هم ویلي چې دا پر ما طلاقه ده، و دې ته مې هم ویل چې پر ما طلاقه ده. نو بیا بس نو بیا دای بیا سره اوسو ایمان ولې ظالمانو، څه خانه مې خرابه ده، څه کور مې خراب دی، څه الله رب العزت مې د تباهي اراده کړې ده، تا څه ظلمونه دي. دا وایي باران نسته، دا وایي یاره موږ ډېر تباهي، یاره موږ داسې کورونه خراب دي. د یوې بچۍ څه ګناه په دې کې؟ دا به الله رب العزت د دې بابا څه پوښتنه کوي، تا په دا کشرتوب کې ولې د دې رضا نه وه؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خپل دور خلافت کې تقي امین رحمه الله فرمایي اعلان وکړي که پرنګ ښه ځوله نو هغه به بیا بدرنګې سړي ته نه ورکوي. ولې؟ هغه وایي لکه څنګه چې د زړه ارمان و خواهش یو ځوان لري، نارینه لري، د هغه رقم یو خور و لور هم لري، نو لهذا ظلم نه کوي. صحیح سلوک. اوس خلک موږ ته راشئ ته د ښځو سره ظلمونه کوئ. نو اوس دا سړی
درېنیم کاله ورنږدې سوی نه دی خپلې کور والا لره او بیا د هغه څخه ما بعد الله بچان ورکړلو په دغه 4 کاله د نه ما لور اخستې ده نه ما مچه کړې ده نه مې په غېږ کې کښېنولې ده او نه ما ورته خندلې مال د الله رسول یو سړی رالی ول یا رسول الله ته دا کښنیان مچه کوي هغه ول و نه دغه کښنیان زما لاس کښنیان ما دننه نه دي مچه کړي د الله رسول ورته وفرمیل چې الله بدبخته کړی زه به څه تا بخته ورکړم چې الله ستا د زړه سره رحم ایستلی دی زه څه ستا زړه ته رحم راچولی سم ولیا صحیح شو دا د هغو کفارو د پیغمبر اسلام د زمانې څخه مخکې دا د هغه کفارو شیوه ده طریقه ده او لاره ده اوس څه کول پکار دی تی ماته لاره راوښایست څومره د هغه څخه ما بعد دغه هلک ولاړی چې ولاړی بیا بل هلک راغی چې رالی نو خیر مجلس سره وکړي مولوي صاحب زما ډېر لوی مشکل دی مال څه مشکل دی زما مشکل دا دی چې زما مشر ورور دی زما کشره خور ده بس داسې ورځ نه ده راغلی چې دا زما مشر ورور زما د کشرې خوره سره څه نه دي کړي بس دا مشکل دی مرګ جایزه دی که یا تاسو اندازه ولګوئ دا څه خبرې ده چې دی دا زه د دې معاشرې خبرې درته کوم یوه خبره که ما درواغ کړې وله او ما غلطه کړې وه ما په چا پورې خبره تړلې وه الله دې مې به ما ګونګی کړي صحیح سلو دا د دې معاشرې چې یو سړی حال دا دی چې و د هغه ورور ته واده مور وکړي د هغه باوجوده دا کښنۍ خور ده د هغې څه مخ نه راګرځي څه وکړو یار اوس ګرڅه لقمان حکیم به و دې سړي ته څه جواب ورکړي چې لقمان حکیم ژوندی وای دی راغلی وي دا خپله مسله یې ورته یو شي هغه به څه جواب ورکړي د هغه بعد بیا بل هلک دا د یوه مازدیګر کیسې درته کوم چې ما یو مازدیګر و خلکو تور کړی دی چې هلته موږ ملاقاتونه کوو موږ مجلسونه سره کوو دا یو مازدیګر بل هلک رالی چې هغه بیا کوم مسله راته وویل په خدای قسم که هغه درته ویل او ژر یم والله که راغلی وه دونه کښنی هلک دونه پر دماغ بوج شو بس راولاړ شوم د باندې وتم حجره مې کل کړه ما دا څه دا چیز دی بس عزیزانو ډېر مې والله طبیعت خراب شو داسې مې زړه شیني چې دا د خلکو خبرې واورو دا د ښځو خبرې واورو یا کله کله راشي ډېرې پریشانۍ راته مخامخ په خدای قسم چې محمد رسول الله کومه خبره کړې ده والله العظیم د لمر رڼا غلطه ده درواغ ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبره غلطه نه ده په هغې کې خیر دی الله رسول فرمایي چې کله ستاسو بچان 7 کالو ته ورسېدل تاسو سره جلا کوئ بسترې ور جلا کوئ بسترې ورور خور به نه سره پرېږدئ دا څنګه مسلې دي دا زه ته د جکماباد کیسې نه کوم د ښکارپورو د سکر کیسې درته کوم دا د سپینو پښتنو کیسې درته کوم ډېر خلک به زما خبرې بدې وګڼي وایي مولوي صاحب دا د کولو نه وې چې تا وکړلې نو چې ما وکړلې نو یو خو زما په دې کې الحمدلله دا مقصد زه دغه چا بدنامي وکړم یو دا خو تیم نه پېژنم ولا که پېژنم زه بیا خدای خبر قیامت ووینم که نه ووینم دا نه کوم بل دا عبرت دی د عبرت خبرې دي پیغمبر سم د بني اسرائیلو خبرې ولې دا موږ ته کولې دا د عبرت لپاره وی چې د دې خیال وساتو ښځه دونه لویه فتنه د عاجزانو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې یو وخت کوروالا د پلار کره تللی و نو دی د کور مخ ته د باندې ناست و سهار ملګری تیر سو غرمه بیا راتېرېدی یا ماپښین هر وخت چې و لا دی د کور مخ ته ناست و بیا ملګري پوښتنه وکړه حضرت خیر خو به یې ولې د باندې ناستې سهار وسات کوي مخکې م تېرېدم د باندې ناستې ول کور والا مې نسته تللی ده د پلار کره نږدې مې د پلار کور ولو یا د ورور کره نو زما بچي په کور کې یوازې د ما ته خوند نه راکوي هغه ځوانه ده هغه بیبي حفصه وه د پیغمبر علیه السلام کور والا زموږ دوی د ټولو مسلمانانو من مور ول هغه په کور کې یوازې ده نو ما ته خوند نه راکوي چې زه هلته ورسره یوازې ولګوئ اندازې ولګوئ دا څوک چې خپله کور والا پر موټرسایکل ځغلی راځغلی مجبوري منم دغه بې پردګي ته څنګه کوې صحیح سنو د الله رسول دې ته د اوس ویلی دي ما ته بله چا ویلی یو ډېر ښه سړی ما ته رایاد کړ ویل مولوي صاحب د کور والا ته ویلي وو زما پر دنیا یو ارمان دی هغه ستا څه ارمان